وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، محترم صاحب دا تپوس کړی دی، وایي د یو سړي لپاره څومره وخت سفر کې تېرول، بار ملک کې تېرول جایز دي. اصل کې عمر رضی الله تعالی عنه فیصله د مجاهدینو باره کې دا کړې وه چې تاسو به 4 میاشتې تېروئ او بیا به واپس کور ته راځئ خپل اهل ته، او د دې نه زیات وخت به نه تېروئ. او قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی چې کوم ایله مسله ذکر کړې ده، نو هغې کې هم 4 میاشتې دي. شرع چې ایله مسله، لکه یو سړی دی هغه قسم وکړي د ښځې نه چې زه به ستا خوا ته نه در نږدې کېږم، نو د دې حد هغه 4 میاشتې دي. 4 میاشتې کې به دا بیا خامخا نږدېکت کوي، دې نه به اخواړئ نه. که خو یې واړو نو بیا به دې نه طلاق طلب کولی شي او نکاح به له ماتولی شي، قاضي بیا راغواړي. نو 4 میاشتې قرآن کریم دغه آیت کریمه کې هم دي، او عمر رضی الله تعالی عنه دغې نه استدلال کړی 4 میاشتې به وایي تاسو بهر تېروئ، بیا به واپس بېرته راځئ. نو که چېرته ښځه اجازه ورکړي نو بیا جایز ده بلکل. او یا مثلا عذر دی، سخت عذر دی، یو سړی دی هغه څه پیسې نشته، کرایه اوسه نشته چې راشي، دا هم یو عذر دی، نو دا هم جایز دی بلکل. او یا داسې اسباب ورسه نه برابرېږي د سړي سره چې هغه کور ته پرې ځان راورسوي، نو هغه که کال نیم تېر شي پرې نو هم خیر دی. او که چېرته بې ضرورته داسې ښې وسې کېږي او کور ته راتلی شي خو لیکن نه راځي، او ښځه مو ته اجازه نه کوي چې ډېر وخت تېر کړي، نو بیا دې باندې دا لازم دي چې دا خامخا کور ته راځي 4 میاشتو کې. یا خیر که د دې لږ واوړي 6 میاشتو ته نو هم کولی شي، خو لکه دغې نه به زیاتوي نه. او که د ښځې اجازه ورسره وه نو بیا داسې تعین د مودې نشته، شرع داسې موده نه ده ښودلې چې دومره وخت بیا تېر کړه. اوس هغې چې تا ته څومره اجازه درکړله، که 1 کال و، که 2 و، که 3 و، 4، 5، هر څومره وخت اجازه چې له درکړله نو بیا هغه تېرولی شي.